د مینا ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن خبري ټولګي ته. سامي سادات وایي اشرف غني زما نه خوښیږي ځکه د امریکا سړی دی. د افغان پوځ پخواني جنرال سامي سادات په یوه تازه مرکه کې ویلي چې تیرو ټاکنو کې ډاکټر عبدالله تر غني ډېرې رایې وړې وې، خو ډاکټر محمد اشرف غني د امریکا له لوري پر دوی تحمیل شو. هغه زیاته کړې ډاکټر غني په دې خاطر نه خوښیږي چې د امریکا سړی دی. عام افغانان بیا وایي سامي سادات یو پلاستیکي جنرال دی او اوس د ځان مشهورولو لپاره بې ځایه خبرې کوي او د ځان څخه د اتل جوړولو هڅه کوي. د خلکو په وینا د اشرف غني ستره غلطي هم چې کس به یې نه کتلو او سترې دندې به یې ورکولې. د قزاقستان یو شمېر رسنیو په دې هیواد کې د اسلامي امارت د ډیپلوماتانو د منلو خبر ورکړی دی. د رسنیو د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د غویان په حواله لیکلي د اسلامي امارت ډیپلوماتانو په قزاقستان کې د افغانستان اړوند سفارت کې د کار کولو اجازه ترلاسه کړې ده. له دې وړاندې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په قزاقستان کې د سرپرست حکومت د سفارت او قونسلګرۍ د پرانیستل کېدو ډاډ ورکړی و. مقاومت جبهه وایي ملګري ملتونه طالبانو ته لابي کوي. د مقاومت جبهې د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیال امینه محمد د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي دي چې د طالبانو لپاره لابي کول د افغانانو د ګټو خلاف دي او بې ګټې به وي. دغې جبهې د پنجشنبې په ورځ په یو خبرپاڼه کې ټینګار کړی چې نړیوال سازمانونه او د سیمې هیوادونه باید د طالبانو پر جنایتونو د سترګو پټولو پر ځای د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږي. د مقاومت جبهې په اعلامیه کې راغلي د طالبانو لپاره لابي کول بې ګټې او زموږ د خلکو د اجتماعي ګټو پر خلاف دي او له همدې امله موږ د سیمې او نړۍ له سازمانونو او هیوادونو څخه هیله کوو چې د خواخوږۍ پر ځای د خلکو ترڅنګ ودرېږي، د طالبانو جنایتونه وغندي. له بلې خوا دغه جبهې طالبان په غیر انساني چلند تورن کړي او ویلي دي چې د طالبانو کړنې چې پکې د بندیانو وژل، د وژل شویو کسانو د جسدونو نه سپارل او د جنازې پر لمونځونو یې بندیز لګول شامل دي. د طالبانو دغه کړنې باید د یو ستر پاڅون لامل شي. ازبکستان افغانستان ته څه باندې 185 ټنه بشري مرسته لیږلې ده. د ازبکستان محلي رسنیو راپور ورکړی چې دا مرستې د هراتان بندر له لارې بلخ ولایت ته رسېدلې دي. په مرستو کې 48 ټنه اوړه او غنم، نږدې 14 ټنه نباتي غوړي، 24 ټنه بوره او نور خوراکي توکي شامل دي. د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشوف، د طالبانو د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف او ځینې نور چارواکي د دغه مرستې د لیږلو په مراسمو کې حاضر وو. یا د مرستې داسې مهال رسیږي چې په افغانستان کې بیا بشري مرستو ته اړتیا ډیره ده او د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې څه باندې 28 میلیونه افغانان سږکال بشري مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر یوه لسیزه کې په لومړي ځل هند ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن پنجشنبه اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل بلاول بوټو زرداري راتلونکې میاشت د شانګهای سازمان غونډه کې د ګډون لپاره هند ته ځي. ممتاز زهرا بلوچ خبري غونډې ته وویل د مۍ په 4 او 15 نیټه په بلاول بوټو زرداري د هند په ګوا کې جوړیدونکې غونډه کې د ګډون کوونکي پاکستاني پلاوي مشري کوي. د پاکستان او هند ترمنځ د ترینګلو اړیکو په درشل کې د 2012 میلادي کال وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لومړی سفر دی. هغه مهال د پیپلز ګوند حکومت و او هینا رباني کر هند ته په رسمي سفر تللی وه. وروسته له هغې چې په 2014 کال کې د پاکستان لومړي وزیر بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تر ټولو لوړپوړی ډیپلومات و چې هند ته یې سفر وکړ. د بلاول بوټو دا سفر د هند لخوا د جموں کشمیر حقوقي حیثیت بدلولو وروسته چې پاکستان پرې خورا نیوکې لري او غوسه دی ډیر مهم بلل کیږي چې ښایي ګڼ غبرګونونه هم له ځانه سره ولري. له دې مخکې پاکستاني چارواکو په هند کې جوړیدونکې نړیوالې غونډې ته د انټرنیټ له لارې معترضو ښځو ائتلاف وایي طالبانو سره پرته د قید او شرط تعامل بحران زیاتوي. د افغانستان د معترضو ښځو د خوځښتونو ائتلاف د طالبانو رسمیت پیژندلو په سر د بحث لپاره د یو کنفرانس د جوړولو په باب د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د مرستیالې امینه محمد وروستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی او په دې اړه یې وضاحت غوښتی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو په کار د طالبانو د حکومت له بندیز څه باندې 1 اونۍ وروسته د دغې ادارې د عمومي منشي مرستیالې امینه محمد
د اپریل 18 چې د حمله 28 ده د امریکا د پرنسټون پوهنتون کې د یو سیمینار ته ویلي چې ملګري ملتونه غواړي د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه د بحث لپاره یو کنفرانس جوړ کړي. میرمن محمد له طالبانو سره په تعامل هم ټینګار کړی دی. نوموړي ویلي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان لپاره د ټولو هیوادونو ځانګړي استازي برخه واخلي او په دې اړه به خبرې وکړي. یونیسف وايي په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې له ښځو او ماشومانو څخه د کلک ملاتړ د دوام خبر ورکړی. د افغانستان لپاره د یونیسف څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو د زیاتېدونکو محدودیتونو په دې هیواد کې پر بشري چارو د فضا له تنګېدو سره یونیسف دې ته ژمن دی چې په دې هیواد کې پاتې شي او په ټولې وړتیا سره خدمتونه سرته ورسوي. یونیسف وایي لکه څنګه یې چې په تیرو 80 کلونو کې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو ملاتړ کړی له دوی سره به بیا هم ولاړ وي. یونیسف دغه راز وایي په افغانستان کې د اړمنو 28 میلیونه وګړو له ډلې 15 میلیونه یې ماشومان دي چې بشري او د خوندیتوب مرستو ته اړتیا لري. پاکستان وايي روسیې ته مو د خامو تیلو د پیرلو لومړی سفارش استولی. د پاکستان د نفتو تیلو وزیر وايي اسلام آباد د پاکستان او روسیې ترمنځ د لاسلیک شوي نوي تړون له مخې به تخفیف باندې د خامو تیلو د پیرلو لومړی سفارش. مصدق ملک رویټرز خبري اژانس ته پرون وویل د روسیې د تیلو یوه کښتۍ به د مای په میاشت کې د کراچۍ بندر ته ورسیږي. د مصدق په وینا د دغه تړون له مخې پاکستان یوازې له روسیې څخه خام تیل اخلي او که لومړی تړون له ستونزو پرته ترسره شي نو تمه ده چې دغه واردات به د ورځې 100,000 بیرلو ته ورسیږي. په غزني کې د تالندې رالوېدل، یو زده کوونکی مړ شوی او 2 نور ټپیان شوي. په غزني ولایت کې د تالندې لوېدو له امله یو زده کوونکی ماشوم مړ شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. د غزني ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست ویلي دی چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ وري په 13 له غرمې وروسته د دغه ولایت د وایز ولسوالۍ د خان محمود بابا په کلي کې شوې ده. په همدې حال کې د غزني د ولایتي روغتون یوې سرچینې هشتسوب ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دغې پیښې د یو ټپي روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د زابل ولایت په شاجوی او ارغنداب ولسوالیو کې هم د تالندې لوېدو له امله 3 تنه مړه شوي. وروستی خبر دا چې د ناټو سرمنشي اوکراین ته تللی. د ناټو سرمنشي جنرال سټولټنبرګ اوکراین ته د نظامي ملاتړ ښودلو لپاره په یوه نااعلان شوي سفر د هغه هیواد پلازمینې کیف ته تللی دی. دا پر اوکراین د روسیې له برید راوروسته لومړی ځل دی چې د ناټو سرمنشي کیف ته سفر کوي. سټولټنبرګ د اوکراین په ختیځ کې د وژل شویو پوځیانو د درناوي په پار ګلان ایښي او د کیف په سنټ مایکل میدان کې د هغو جنگي موټرو ننداره کړې چې له روسي ځواکونو نیول شوي دي. د ناټو سرمنشي په داسې حال کې اوکراین ته سفر کوي چې د نړیوالو رسنیو په وینا کرملین په یوه ټلیفوني کنفرانس کې رسنیو ته ویلي په اوکراین کې د روسیه ځانګړي نظامي عملیات د دې لپاره دي چې ناټو سره د اوکراین د یوځای کېدو مخه ونیول. قدرمنو کتونکو دا وه د نن خبري ټولګه. تر بیا نورو خبرونو راپورونو چې ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم ټول الله مو سپارم د الله په امان.